نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشئ په موکړه تازه مهمو خبرونو ته د کندوز ښار یوه جامع جومات کې درنه چاودنه وشوه. د کندوز ښار د سیدآباد کوڅې په یوه جامع جومات کې درنه چاودنه شوې ده. د سیمه ییزو سرچینو په وینا نن د جمعې ورځ 2 بجې د سیدآباد کوڅې په یوه جامع جومات کې پر لمونځ کوونکو درنه چاودنه شوې ده. خو تر اوسه پورې د دغه پیښې نوعیت او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی معلوم. خو یوې سیمه ییزې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز حاضوي روغتون ته د 25 تنو جسدونه او زیات شمېر ټپیان ور انتقال شوي دي، خو د ټپیانو دقیق شمېر نه دی معلوم. ځایي اوسیدونکي بیا وایي چې په دغه پیښه کې کابو 100 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د کندوز حوزوي روغتون سربیره د بې پوله ډاکټرانو او یو شمېر شخصي روغتونونو ته هم خلک خپل ټپیان انتقال کړي دي. خو په کندوز کې سیمه ییزو چارواکو تر اوسه پورې د دې پیښې د تلفاتو او نوعیت په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او وروستی لنډ خبر ده چې د هوایي دهلیز له لارې بهر ته د جلغوزو صادرات پیلیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایي ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیږد د پیل شي. د دغه خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3-4 ورځو کې د کابل هوایي ډګر څخه ترسره شي. دا به د اسلامي امارت په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وي چې په اول ځل له افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل ازرق شاه حافظي وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی څو له افغانستان سره د جلغوزو په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. لیدونکو له غوږ نیونې مننه ښې چارې.